د امارت مسؤلیت دا دی چې تاسو ته به هغه لاره درښیي چې هغه ستاسو د دنیا او د آخرت په ګټه او تاسو ته به دین درښیي. دا مسؤلین چې موږ مقرر کړي دي د دې دپاره نه دي چې تاسو ووایي تاسو باندې ظلم وکړي او ستاسو عزت پایمال کړي، هغه د دې دپاره دي چې تاسو ته دین در وښیي، تاسو ته شریعت در وښیي، تاسو ته قرآن پاک در وښیي، تاسو ته دیني علوم در وښیي. د دې دپاره مقرر شوي دي ستاسو حقوق تاسو ته تامین کړي، د مظلوم دفاع وکړي، د ظالم څخه حق ور واخلي او عدالت وکړي. د دې دپاره دي. الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي. تاسو بیا دا مسؤلیت لري چې د دغه امیرانو اطاعت به کوئ که نه. د دې هغه امر چې د شریعت څخه مخالف نه وي، یقیني ګناه او کفر نه وي، بیا تاسو اطاعت کوئ که نه. نو که ستاسو اطاعت و او د دې شفقت و رحم و، بیا به دا جامعه جوړه وي، بیا به دغه امن و دغه وحدت و اتفاق به بیا ثابت پاتې. او که په موږ کې ظلم پیدا سو، الله دې نه پیدا کوي. که موږ د منصب په کوشش کې سو چې خپل منصب وساتو، خپل قدرت وساتو او خپل عزت وساتو او بیت المال غنیمت وګڼو او په خپل شخصي مصارف کې مصرف کو، او تاسو بیا پر موږ باندې بدګمانه یاست، زموږ اطاعت نه کوئ که نه، او موږ بیا تاسو پر باندې بدګمانه یو، بیا به دا نظام ځي، دغه امن به بیا د بیا امنۍ سره مخامخ کیږي. ورونو الله پاک جل جلاله ښه امن راوستلی دی، ښه فرصت راوستلی دی. نو تاسو د دې مسؤلینو سره کومک کوئ، مسؤلین دې ستاسو سره کومک کوي، مسؤلین دې دا خپل رعایت دا دې د ځان د اولاد په شکل باندې وبولي. دا یا اولادونه هم دي، لکه خپل اولاد سره چې څنګه معامله کوي د خپل رعایت سره دې دغسې وکړي. که دې اولاد نه وبولي بیا امیریت نشي کولی. که تاسو نو بیا دا امیران د خپلو پلرو په مرتبه کې ونه بولل، په دغسې سترګه مو ورته ونه کتل، په قدر مو ورته ونه کتل، بیا نو بیا تاسو اطاعت نشئ کولی. تاسو کوشش وکئ دواړه خپل حقوق ادا کړئ، نو به الله په دې امن کې به مو وساتي.